پوه شوې پروګرام داسې ده چې راځئ یوه میله یا چکر به ونیسو ډېر وخت هم چکر نه ده والی ښه پسرلی ده ښه د پسرلي موسم ده نو څنګه هم خوښه ده صحیح ده ښه دا خو صحیح دی تاسې خوښه ده صحیح ده وبه یې کوو نو اوس څه شی پخوو دا پیلان هغه کوه چې اشپزي به څنګه کوو زه به اشپزي درته وکړم ښې لوبیا به درته په هګۍ کې پخوي اوس نو د ځای پکوړې به پخېږي ښه مزه به وکړي یو هغه غاټ خوسۍ به چپه کړي او تاسو نو دګان باید په کچالو جوشه کې لم وکړو له دې معلومیږي چې نو د دګانۍ په عمر هم چکر نه ده لیدلی اوس چکر خلک داسې ځایو کې وایي زه تاسې بیا یم صحیح منظرې در باندې کوم او تاسې دلته له پاسه ماښام شو ته اوس یې چکر پیلان نه نیول کېږي سبا ته به داسې چال وکړو چې وخته څو بجې به راوځئ 9 بجې به سهار حاضر داسې نه چې داسې نه چې زه 9 راغلی یم او تاسې هلته په هغې کې شان دا پولۍ لټوئ او زه بیا تاسې پسې ګرځم داسې چال به وکړو ښه اشپز زه او ته کوو ښه دا نور به نور کارونه وکوي 9 بجې راشو 9 بجې به بس پیسې به ټولې کړو چې څومره مصرف راځي هر څه به وکړو به سیستم به جوړ کړو 10 روپۍ راوړه د څه شي 10 روپۍ دا څه شی شوه ډالر څه شی ډالر ښه ډالر صحیح ده صحیح ده نو پوه شوئ نو بس صحیح ده دا خبر ته صحیح ده بس پیلان ونیول شو سبا ته به حاضر یې ټول داسې نه چې زه درپسې لټېږم او تاسې نه پوه شوئ ګورئ دا سودا خو موږ راوړه داسې کوي چې دا کار کې صحیح کومک شي هغه وزګار دی وګوره هغه هلته پروت ده دا اوس څه شی شو ما راوست دا مالا دا ټول کار په موږه کوي دا بل دی چې غوښه داسې وړئ څه رقم یې وړئ ځه څه رقم یې وړئ ته خو خپله ټکی کار دی نه ده کړی ټکی کار دی او بلې میلې پیسې هم در باندې پاتې دي دا بې ځایه خبرې کړي دي سودا راوړو کې د کومک ونه کوه اوس خبرو ته دې ګوره ښه دا خښتې چا راوړې دا بېغره چا جوړ کړ دا بل چا جوړ کړی له اوله ځان هسې مړه خبرې کوي صحیح واړه وایي دا تو ټول لرې کوي د بې ځایه شیان ټول لرې کوي دا تو دا غوښه ده ټوله دا کبر به نه کوې که نه ګوره نوره کبر ښه نه وي ګوره دا ټوله غوښه ده دا بیاله کې منډه هسې بس بې ځایه خبرې مه کوه ته زه هغو ته ورشم چې کار نه کوي هغو ته هم د کار په کار ده څنګه یې کوې خاص ماس جوړ کړه دا دیشخان دا ترکاري خو هم نه ده وړه کړې ښه دا تاسې به یې په تیاره خورئ تاسې به یې په تیاره خورئ درې واړه څنګه ناست خیرات خو به وي مسک کېږه چې په خدای ولمه دې به دې چاقو دې وهمه څه شی دي چې ته ناست یې دا بل ګوره دا خالي خبرې کوه ګوره ځانونه سړي کوي ګوره څه شی څوک یې وړئ خوراک کې به په اول خط کې ناستې خوراک کې به په اول خط کې ناستې زه به لاړ شم دا بانجان به پرېږدم فکس 2 دقیقې کار ته لاړم 2 دقیقې سپورې ډوډۍ ته لګېدلي دا څه شی شو ښه دا څه شی شو چې مخکې یو په پیپسۍ را باندې کې یو په ډوډۍ را باندې دا څه شی شو هغه څه شی دې کړي سودا ما راوړې ده ډریوري ما کړې ده راوستلي ما یې ته دې ځایه ستړي تاسې دا څه شی شو ګوره لرې کوي تاسې که په قسم چې څه ونه منډو یې نه سړي کېږي وخه دا لکه دې خوا کېدی او ته ښه سړی پکې خدای بیخي لکه انسانان نه د انسانیت په لاره ولا زه خو بیخي ډېر مجبور ولا دې پیسې ته مې زړه وشي خیرات خو به یې لکه خیرات خو به یې تاسې په عمر څه شی لیدلي دي تاسې وږي یا تاسې باندې څه کیسه ده دا څه شوي دي په تاسې دا ولې دومره وږي شوئ ته صبر نه شئ کوي خو هلته ډوډۍ درته تیاروم نو خو تیار خورئ چیغې مه وه چیغې مه اوس 2 دقیقې ته صبر نه شئ کوي چې تېره میلې حساب هم پاتې دی دې حساب هم پاتې ده تیار خورئ ټولو من هم تیاره خوړلې ده پوه شوئ دا نو موږ ته اچېره په غوړه کړي او ته پیسې ورکړه او بل مشر کټه یې ګوره
زه داسې چې ویلې هر چای خلاص کړه خیال ته ګوره او بل یې غوړ شي کړي نه مړه مشکل ده که غټ مشکل ده غټ مشکل ده چکر خو به خیر سره خلاص شه ښه چکر وشه ښه ټولو خوراک نوشي جان که بس هر څه ښه په تبه وشوه ښه تاسې داسې وکړئ چې د دې څه روپیو څه هغه کوو ما ده خرچه کړې ده که نه نو تاسې اوس څه کوئ پرون تاسو دواړو ځان پټ کړ درې واړو او بل خو بیخي راغلی او بل تللی ده هغه تللی ځان یې ښکلی چې زه مریضان لرم مریضان نشته دوه ورځې شوې پرون هم ځان پټ کړ بټوا کور کې پوسې ته نشته ولکه زه ځم کور ته زه بلون